او د خپلو بارانو او د خپلو اوبو او د خپلو اشجارو او د خپلو ډنډو او د خپلو حوضونو او د خپلې ځمکې او د خپلو ردونو او د خپلو دریابونو او د خپلو په عموم کې اوبو کنټرول وکړي. په افغانستان کې د امید خلک تاسې یاست. تاسې به تاریخ هم لولئ، ووایاست، ګورئ به، نظر به پر اچوئ او هم به داسې ګورئ چې ما حقیقت په کومه اړخ کې ده او زه باید څنګه وکړم. تاسې داسې پام وکړئ، یو کس ته په سترګو باندې شی نه ویني، دا را روان سو پر یو نابلده لار باندې راځي، دا سړی خپل مطلب ته چې چېرته روان ده رسېدلی نه شي، ځکه خو ړوند هم ده، لار هم نابلده ده او دا لار هم شناخته نه ده او له کومې ویرتې او له یو څاه او له یو داسې هلاکته سره مخامخ کېدلی شي آن په آن باندې چې دی دې خپل مطلب ته ونه رسېږي. هغه څوک چې یا ړوند نه وي، بنا وي او یا په توره شپه کې خپله بتۍ او خپل هغه اسباب لري خپل مطلب ته ځان رسولی شي. نن هم دا مثال زه ورکوم د موږ ټول ملک خلکو ته اکثریت یې بنا پر ړندوالي باندې زه ور حمل کوم چې دا خلک غریبان ناخبره خلک دي. 20 کاله یې له امریکایانو سره وجنګېدو او 20 کاله له روسانو او د هغو له ګوډاګیانو سره وجنګېدو. دا خلک چې دا اوس 50 کلني سپین ږیري دي دا ټول په جنګ کې رالوی سوي دي. بیا د سارا خلک دي، بیا غریبان له پوهې او له نظره ډېر لرې پاته سوي دي. ډېر امید چې د هغو پلرونو ده و دغو خپلو اولادونو ته یې امید، ډېر چې د دې ملک د حکومت اراکین یاست یا ستن یاست هغه هم تاسې یاست. تاسې که تاسې کوشش وکئ چې د ما متعال خدای پاک جل وعلا وانزلنا من السماء ماء طهورا، قرآن شریف کې الله دا زموږ دپاره یو احسان او من بللی ده چې پر تاسې باندې الله وایي ما پاکوونکي اوبه نازلې کړي، دا مې د تاسې دپاره پیدا کړي دي چې تاسې له دې نه ګټه واخلئ، له دې نه استفاده وکړئ، په دې باندې اودس وکړئ، په دې باندې وچښئ، له دې نه د طعام او د هغه مأکولاتو کار واخلئ. دا د تا دې دپاره دی چې ته په دې باندې تقویه او قوت پیدا کړې. د څه لپاره یې پیدا کړې؟ بس په دې کې موږ کافر سره جلا کېږو، په دې کې موږ له کافره جلا کېږو. کافر مطلق ځان لکه یو حیوان مطلق غوندې داسې جوړ کړی ده. موږ ته الله ویلي چې ایحسب الانسان ان یترک سدى، بس د دې دپاره نه ده، بس غرض دلته فکر ده چې د څه دپاره څه وخوره، د څه دپاره اوبه پیدا کړه، د څه دپاره اوبه کنټرول کړه. دا بس غرض درته پتن معلوم ده چې فخلقت الخلق لأعرف او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د مسلمانانو څخه د الله پاک جل وعلا غرض د خدای پیژندګلوي ده. د خدای پیژندګلوي چې راله د پتن خشیت ورباندې مرتب ده چې بس انما یخشى الله من عباده العلماء، بس د پتن اتي خشیت راځي، وام راځي. اذا تلیت آیاته وجلت قلوبهم، د مسلمان دغه علامه ده چې بس زړه به یې د الله په آیاتونو باندې لرزېږي، ویرېږي به. راځم ما واده وشي کوتاه خبره کړم، ما ورونو د ما دا خطاب دا د موږ خپلو ملګرو ته ده، که استادان دي د موږ د پوهنتون او که د موږ محصلین دي. محصله ډېر واقعا ډېر دروند بار در په غاړه ده، ډېر دروند بار در په غاړه. زه دم له غاړې یم، نظام دم له غاړې ده، تجار دم له غاړې ده، کونډه او یتیم دم له غاړې ده، او د دغه ملک غریب او خوار او دا درپدره انسانان دا دم له غاړې دي. او دا خواره خاوره، دا غیرتمنه جرأتمنه اسدي خاوره، شجاعتي خاوره، د تاریخ ګټونکي پالونکي له پیړیو له قرنونو دا دي له غاړې. پر دې هم حملې روانې دي او وې ولې په دې افغانستان کې په دې باندې موږ تاسې ولې نه پوهېږو؟ ولې د افغانستان د غربي او شرقي کافران ظالمان لادین انسانان نه پرېږدي؟ آیا دلته ډېر خلک دي؟ آیا دلته ډېر پوه خلک وو؟ آیا دلته څه شی و چې دوی دونه کوښښونه کوي؟ ما ورونو د چا په اوبو در سره جنګ ده؟ د چا په معدنیاتو په کانونو در سره جنګ ده؟ د چا په اسلام او په پوهې او په غیرت او په تقوا او په دیانت در سره جنګ ده؟ رنګارنګ جهتونه لري، رنګارنګ لارې او ترکې او وجوهې لري. هوښیار واوسه، موسیله د الله په خاطر هوښیار واوسه. هېڅ دې ته مه خوشحاله کېږه چې ما ډیپلوم واخیستی، هېڅ دې ته مه خوشحاله کېږه چې زما دومره مقام او دومره نمرې پیدا کړې. پر واقعیت ودرېږه،
یو درس هم دی که د محیط زیست مربوط شي نن ته راغلی یې، که د زراعت مربوط شي ته په کوم پوهنځي کې محصل یې او کوم شق او هغه طریقه دې اختیار کړې ده، که د اقتصاد مربوط یې، خو یاد یې ولره چې ته هغه مسلمان یې محصله چې لمونځ هم روزه هم زکات هم ټول شرعیات په عموم کې دا د تا په فکر او په نظر باندې هم پر تا ولاړ دي، هم د نورو خلکو توقف تر تا پورې ده. زه درته ثابتوم پر تا باندې نن په دې پوهنتون کې به زه یو مثال ووایم، په تا باندې څومره سرمایه ختمېږي. یو احمد ښیم په دغو محصلینو کې، استاذ ته چې څومره معاشات ورکول کېږي دا د تا په خاطر دی. ته ګوره استاذ ته چې څومره معاشات ورکول کېږي دا د تا په وجه دي، او چوکۍ چې څومره مصرفېږي دا د تا په وجه دي، بلاکونه چې څومره جوړېږي دا د تا په وجه دي، د مینې چې تعمیراتي کارونه جوړېږي دا د تا په وجه دي، له رئیسه تر معاونه تر امیره تر مدیره تر اتم بسواله چې څه مصارف روان دي دا د احمد د تا په وجه دي. دا څه مصرف چې دلته را روان ده 15 لکه 40 لکه افغانۍ د میاشتې د موږ پوهنتون ته راځي. ته ګوره بې له تعمیراتو بې له انکشافي بودیجې چې دلته مصرفېږي دا ټول د تا په وجه دي. دا چې کله ته فارغېږې، دا چې ته کله فارغ شوې، ایا دا مصرف چې پر تا باندې روان ده دا له دې لارې چې مطلقې ته فارغ شوې او ته خارج ته ولاړ شې، څرنګه به سړی نه شرمېږي د ما وروره ما و تا خو سره وروڼه یو او پوروړي یو، د دې بیت المال پوروړي یو. ما پرون یو ښه پیدا کړه دا تورې دو هغې کې دا تورې راخیستې ولو ول که چیرې یو کس د بیت المال خراج څخه د ده حق و دغه ځای کې راتلی، دغه د کوم څوک چې قاضي ده هغه به قاسم معلوموي د دې دپاره چې متقاسمینو ته شریکانو ته ځمکه ورجلا کړي، قاسم ته به له بیت المال څخه هغه د ده اجاره ورکوي. نو بیا وایي که چیرې بیت المال کوم بیت المال څخه ده، وایي د خراج د بیت المال 4 قسمه بیت المالونه دي دغه خراج به ورکوي. وایي که په هغه کې نه و څه، وایي بیا د قرض نه بله ورکړي، خو کله چې پیدا شو بېرته به قرض ادا کوي. مال سبحان الله موږ څومره د دغه ولس پوروړي یو او څومره لوی پور ته مو اوږه ورکړې ده. نور زه نه غواړم چې دا خبره ته ډېره پسې مخ ته بوځم، څومره حاضري کوم څومره نه کوم، څومره ناغېړي کوم څومره نه کوم، څومره پوه یم څومره نه یم پوه، څومره مې کنټرول ده څومره مې نه ده، څومره مې عقیده ده څومره مې نه ده، څومره مې اخلاص ده څومره مې نه ده، دا یو جلا غټ بحث. خو اوس زه راګرم دغه یوې خبرې ته د ما ورونو د تاسې مسؤلیت تر نورو پوهنتونونو چې په جهان کې دي او کفري پوهنتونونه دي تر هغو محصلینو تاسې څو چنده اضافه مسؤلیت ده، څو چنده. ما ورونو هغه کومه ده؟ هغه دا ده چې دلته د موږ ملک مخته مې الفاظ ذکر کړو بیا تکرار نه کوم شنیعه ده. دا چې یو خوار ځای در پاته ده او بل جهت کې ته مسلمان یې اسلامي جامعه درته پاته ده. مکه و دا مسلمانان الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام لوړ ده مسلمانان لوړ دي پر کافرانو باندې لوړ دي. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین لوړ دي مسلمانان، بیا خصوصا د افغانستان مسلمانان چې د اهل سنت او د جماعت خلک دي، د طریقت خلک دي، د هدایت خلک دي، د تقوا او د دیانت خلک دي، د غیرت او د شجاعت خلک دي. ورونو دای مؤمنانې ښځې داسې غیرتمنې ښځې چې په جهان کې نور مسلمانان رسول علیه صلات وسلام دا ښځې له هغو ناستو خلکو سره برابرې بللې دي. دا د مجاهدینو ښځې دي، دا د افغانانو غیرتمنو خلکو ښځې دي، زموږ ښځې تر هغو لوړې دي. ته یو کار وکړه هغه دا ده چې ډېر وخت چې موږ خلک په عذابوي او د موږ خلکو ته دعوتونه ورکوي چې ته دلته راسه څه شي بلاک مې درته جوړ کړی ده، هلته زه تا ته دومره ډالر تنخوا درکوم او مفت یې درکوم، که نه خو په دغو موږ خطا کوي. کافرانو سره خو دنیا ده بل شی خو نشته. زه وایم تاسې کوښښ وکئ پر اوبو کوښښ وکړه چې د موږ له اوبو سره ظلم روان ده، ځکه د موږ خپل خلک نه پوهېږي، په کنټرول یې هم نه پوهېږي، په استعمال یې هم نه پوهېږي، او په دې هم نه پوهېږي چې د موږ ملکونه چې له موږ د موږ په بغلو باندې همجواران دي، دغومره ظلم هم په کتاب یا په عقل کې شته چې له موږ سره روان. دا چې کنټرولوي ته بیا په هنر دا دفاع کوي د دې ملک، ته بیا په پوهه کوې، ته به په خپل نشته باندې کوې، ته به په خپلو دماغ باندې کوې. نظام راغلی ده الحمدلله، که د دې نظام شکر ګزاري ونه کړو واقعا به الله پاک جل وعلا لا ان عذابي لشدید راولي. او موږ ولیدو څو وارې موږ تجربه شو،
ما ورونو دا یوه خبره تاسو ته کوم کوشش د دې وکړو چې د اوبو کنټرول په تا ده د اوبو پوهاوی او د موږ د خپل ملک ولایت ته چې دا پوهاوی ورسېږي ټول ملک ته دهقانانو ته ورسېږي خلکو ته ورسېږي زه یقین درته وایم بعضې وخت کې چې زه دا شمسیانې ووینم چې دا چالاندې وي د بېجۍ اوبه پورته کېږي زه په خدای دا وایم چې دا به الله پاک بیا د دغو سره حساب نه وکړي دا خو یو مشترک مال ده دا لکه د عوامو دغه دغی ده ولې دومره ظلم ورسره کړې ولې پر هغه رقم باندې استعمالوي چې هغه د زموږ ټول د اوبو دا زیرمې لاندې روانې دي ولې داسې بارانونه راځي چې څه تاوانونه چې دي هغه ټول موږ ته رااړوي او ګټې یې نور راسه خوري ولې د هوا ګازونه په بیابان باندې هغه رقم استعمالېږي چې له قانون او له کفري قانون سره مخالف ده دا رقم استعمال تاوانونه یې څوک ګالي تاوانونه یې بېرته افغانان ګالي مؤثره چې ته دفاع ونه کړې له تا ده زه له تا دا غوښتنه لرم دا سوال لرم څوک یې وکړي په افغانستان کې بیا استاد د پوهنتون چې دا کار ته ونه کړې بیا څوک وکړي بل دغه یو مولوي صاحب خبره کوله خو زه یې څه عنوان وربدوم هغه داسې علماو ته چې کومه وظیفه د دین په لحاظ ورله غاړې ده غږ پر کوه د تا ورور ده او سکنی ورور د غږ پر کوه نن زه د یو عالم په صفت نه یم زه د یو خوار غریب په صفت باندې تا ته دا خبره کوم غږ در باندې کړم چې موسله راولاړ شه قوام د دې ملک وکړه د دې ملک لاس ونیسه او هم یو دا زه تا ته وایم چې څومره چې ته په تلیفون پوهېږې څومره چې ته په فیسبوک پوهېږې څومره چې ته پر واتساپ باندې پوهېږې څومره چې تا دلته تبلیغات کنټرول کولی شي او دومره ذهن الله درکړی ده ویې کاروه د دې خاورې د دې نظام د دې ملک د دې د اتفاق د راوستلو د یووالي دپاره کوښښ وکړه عیبونه په هر چا کې شته خو نن الحمدلله موږ په سر کې 15 عیبونه نه لرو الحمدلله نظام یې نه لري زه یې لرم بنا پر دې زه به ولرم زه یو شخصي او جزئي کس یم وبې لرم خو وبې لرم نه لرم یې خو نظام کې نشته الحمدلله د موږ په امارت په نظام کې نشته چې امارت عبارت له تا ده کوشش کوه د خپل ځان تقویه وکړه کوشش کوه خپل درسونه په خپل واقعیت باندې بنا کړه کوشش کوه سیارتونه وکړه سیاحتونه وکړه تفریحات یې وکړه وګرځېږه ملک وګوره چې څه روان دي په ملک کې زه د چا حمایه وکړم بل بدیل له دې نظامه لرم بل بدیل له دې خاورې ولا دې اوبو لرم بل بدیل د ما څوک لري چې د دې ملک دفاع او د دې ولس دفاع وکړي آیا زه تا ته وایم دا ولس په دې نه ارزي سړی خپل ځان ورسره ټوټه ټوټه کړي د الله دپاره نه ارزي دا ولس په دې باندې نه ارزي سړی ملا وتړي دا غریب او درپدره ولس ده زه یو وارې بیا په آخري کې تاسو ته دا وایم چې موږ او تاسو کامیابه یو په کوم وخت کې ان تنصروا الله ینصرکم الا ان حزب الله هم الغالبون موږ هلته کامیابه یو د ما ورونو چې هر څه چې کړو د الله دپاره یې کړو او دغه ولس سره که هر څونه ځان ټوکر ټوکر کوې هر څونه ستړیا کوې کاشکې ما یې ورځې داسې فکر و ما زه دغه معاونت ترخیم ما داسې فکر و ما که چیرې داسې وشي چې دا زموږ ټول ملګري په دې نظام په دې حکومت کې چې ما شاته خي تر اتمه